بیا بل مسله ارض المحشر، د محشر زمکه به دا کومه وي، د محشر زمکه. اکثر روایتونه چې موږ وګورو په دې باب کې، نو زمکه د محشر چې کوم ده نو هغه د شام زمکه ده. شام ته بلا ټول خلک چې کوم دی هغه جمع کیږي. لکه یو روایت کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم د دې اشراط الساعه باس کو، د قیامت د علامات باسي کاو. نبی به کدام ویل چې ور برا وزي په اخره کې صحابه کرام تاسو کړي یا رسول الله فما تأمرنا، تمنګ ته څه حکم کې په دا ټیم کې؟ هغه ورته علیکم بالشام، لازم دی پتا سبحان شام، د شام زمکه چې کوم دا هغه ته تاسو جمع سید کدا زمکه د محشر د یو روایت کې دا سره راغلی دی. نبی صلی الله علیه وسلم د شام زمکه د اشاره کوله، ویل ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، ها هنا تحشرون، دیز ته تاسو را جمع کی، دیز ته تاسو را جمع کی، درې کرتی ویل. څنګه رکبانن و مشاتن، څوک بسواری څوک پیاده رواني، وعلى وجوههم، او ځنې خلک با په مخونو باندې رواني، ځنې خلک پیاده، ځنې په سورلو باندې، ځنې په مخونو باندې رواني. ابن بکیر وایي، ابن ابي بکیر واشار الى الشام، او نبی علیہ السلام شام ته اشاره وکړه چې دلته به تاسو راجمع کیږي، دلته به تاسو راجمع کیږي، لا هاونا تحشرون، دې ته راجمع کیږي. دا روایت ترمذی کې راغلی دی. اکثر ائمه دغه قول کړی دی، لکه امام ابن کثیر الفتن والملاحم کې، الفتنان کتاب الملاحم پای کې هغه ذکر کړی دی النهایه فی الفتن والملاحم. دا کتاب مستقل په دې موضوع یو جلد کی کتاب لیکلی النهایه فی الفتن والملاحم، او پای کې تفصیل ذکر کړی چې د محشر زمکه د بر شام زمکه ای التبرج مکی. بعضی مبتدعين هغه انکار کړي وینا قرآن حدیث کې رډي اړو ذکر نه راغلی چې د زمکه د شام د بر محشر زمکه ای. دا صحیح حدیث کې راغلی.